موبایل ټول په فلمونه ګوري سندرې پې اوري بربنډې جنکې پې ګوري او ډېر د حیا کورونه نن د موبایل د لاسه تباه و برباد شو غرق شو د موبایل د لاسه د حیا کور پخوا هغه پوټې نه موبایل او بشیر جان سره په جیب کې هغه جوړ څلور دی او که درې پراته دي صاحب څنګه یې ښیمه نور ښې او نور هم ښیم ښه نو بیا څنګه بیا هم ښیم ښه نو طبیعت ښه دی او طبیعت ښه دی ښه نو خیریت دی او ښه نو بیا څنګه خدای پاکه نو بس یې که که نه بیا پکې لا دا به یې وایي طالبان څنګه دي مې راشه خپلی ته تپوس وکړه ته څه خبره یم 1200 طالبان دي کم بس مې ښه دي یو پکې راته وی مه بندوه ما پکې پیکج اچولی اوس څه دي اوس غټ موبایل دی ما د یو زنانه ټیلیفون وکړ خو پکې کې یوازې اصلاح خبرې کوم ما ته مولوي صاحب یو وظیفه راته وښایه لور مې چې د کوره چا بوتلې ده چا تختولې ده ما چې ته ماشومه به یې ما ورته ولې ماشومه وړه چا نه نه پیغله ښځه را خو چا دوکه کړې ده بوت وایي چا بو دوکه کړې ده پیغله ښځه را څوک دوکه کولی شي ما ورته وی ولې بس پته یې نه لګي څومره دی شو څه وظیفه او ډېره نیکه وه مونځ او دس او کوټه کې به یې ځان پسې ور بند که کونډه به یې ولګولو په جانماز به ناسته او جړل به او مخ سر به یې پټ کړي او په جانماز به ناسته او مې هسې خورې ورته پوښتنه کوم مې دا غټ موبایل ورسره وکړو وی پلار دې خدای تباه کړي دی وله راوړی و که نه مې ګوره وایرس تا ته معلوم دي خو غږ نه کوې وایرس تا ته معلوم دي خو غږ نه کوې مې تا څه خیال و چې دا مې ټول غم دی غټ موبایل جوړ کړی هسې په مصله ناست سره ذکر یې کو الله یې یادو لا اله الا الله وی مې دی یار یادو ما په خبره مې مه خفه کېږه زه له اوس علاج کوم مې دی یار یادو تاسو وی کونډې ولګولو په مصله ناست سره دا خدای سره مراقبه ده دا یار سره مراقبه وه تا وی دا جاړي دا خدای ته نه جاړي دی همغه اشنا پسې جاړل چا پسې چې لاړه غټ موبایل دی ولا ورکه نن خو په کوټه کې چې تا ځان لکړه او غټ موبایل وتا برې ته اخېستې بیا به په مصله ناسته کوله نو خو په هغې لګیا وه که نه د خپل هغه اشنا یار سره چې چا سره لاړه هغې سره یې ویډیو خبرې کولې که نه وی خدای دې پلار تباه کړي مې پلار ته خیرې مه کوه پلار نه دی خبر کور کې دننه د لور نه پلار نه خبرېږي څوک ته خبرېږي وایه مور خبرېږي تا به پلار ته ویلي و که نه چې دا په مصله د خدای په مصله ناسته ده او دا بل چا سره خبرې کوي ته پرې نه پوهېدی تا ته پته نه لګېده د دې موبایل د لاس قسم په خدای د حیا کورنۍ لاړې تباه شو غلطي زمونږ هم ده مونږ یې په ښځو ورچوو خو غلطي زمونږ هم ده دا مینه په لوڼو بلکل مه کوئ دا که زه اوس تللی یم جاپان ته چین ته په خدای که هلته ډرایور سوال نه پیدا کېږي چې موبایل استعمال دومره سخته سزا ورکوي چې حد نه وتی ته خو به ځان مړ کړې خو بل به مړ کړې ته موبایل ولې استعمالوې تا یو که چا سره ډغره وواله 4-5 به نور مړه کړې د اختیار چا درکړی نه پرېږدي دلته خو وروره که په خر شریف سور دی په خر شریف نو موبایل ورسره دی او که د خرې په ریړه مبارکه کې ناست دی نو موبایل ورسره دی دې له به یو پوټی لږ وار ورکوی په خدای قسم که دا دې په کار شي دا دې نقصان دی په کاري کې به د خدای قرآن نو ما سره به وعده کوی ټول که خیر دن نه بس به د قرآن شریف تلاوت کوی انشاءالله ووایې یو بچی عالمان کې د علماو سره قاریانو حافظانو سره مینه کوي رونو قرآن شریف د الله پاک کلام دی او د خدای کتاب او با برکته کتاب دی رونو چې کلام د الله نو برکت په پکې ولې نه الله قرآن شریف کې په خپله د دې صفت کوي مصدق ورته وایي مهیمن ورته وایي امین ورته وایي مجید ورته وایي کتاب مجید او دلته الله پاک ورته مبارک وایي مبارک څه ته وایي رونو دا طالبان په پوهېږي برکت دې ته وایي زه به حاصل درته ووایم د طالبانو په ژبه نه
چې یو شی لږ وي مختصر وي او فایده پکې ډېره وي دې ته مبارک وایي د یو شي حجم کمې خلک وي هلکه دې ډوډۍ خو ډېر ډېر برکت وکړه څه مطلب مونږ خو یې دوه درې کسه بیله په دې ماړه شي په دې خو پنځه شپږ کسان ماړه شي یا د چا وادي او هغه د هغې دپاره انتظام وکړي هغه مثلا د 200 انتظام کړي او غون په یو 400-500 راشي ویې خوري او ډوډۍ بیا هم پاتې شي خلک څه وایي هلکه دې ډوډۍ خو ډېر برکت وکړو شی لږ و فایده پکې ډېره شوه دقه رنګې وروڼو قرآن شریف هم دی څومره چې د قرآن شریف دا حجم دی او د قرآن شریف پاڼې دي او د قرآن شریف حروف او الفاظ دي قسم د خیر او فایده پکې را دی نه ډېره ده دومره بابرکت کتاب د قرآن شریف چې که ته دا قرآن شریف راوالی او دا ښکل کې نو په دې خدای ثواب درکوي که ته دا قرآن شریف راوالی او دې سینې پورې د جخت ونیوه په دې م الله اجر درکوي شریف له رومال جوړ کې رحیل ولا جوړ کې قسم دې په دې کې هم ثواب دی الله پاک په خپله قرآن شریف کې فرمایي ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب د دې آیت مقصد دا چې قرآن شریف د الله پاک د دین د نښو نه لویه نښه ده او د آیت مقصد دا چې د الله د دین د نښو عزت پکې دا د الله د دې آیات نه مقصد دی والله په دې کې دا مونږ ته اشاره راکوي چې دا زما د دین لویه نښه ده او د دین د نښو به عزت کوي ګوره قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي لا یمسه الا المطهرون چې کم سړی بیودسه دی نو قرآن شریف له لاس نشي وړی او چې کم انسان په لویه بیودسۍ کې دی په غټه بیودسۍ کې مبتلا دی هغه د قرآن شریف تلاوت هم په هغه بند دی د قرآن شریف تلاوت به نه کوي دی بلام بي نو د هغې نه پس به د قرآن شریف تلاوت کوي د دې نه ته خپل اندازه ولګوه چې قرآن شریف د الله پاک څومره د عزت او د برکت کتاب تلاوت کې ثواب ډېر خلک د حضور پاک په زمانه کې د قرآن شریف په تلاوت او په لوستو خدای مسلمانان کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې د هجرت نه مخکې صحابه لیږلي وو مدینې شریفې ته انصارو له یو څو کسان ولېږل حضور پاک نو هلته یو صحابي په مدینه شریفه کې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه حزب النبیت ورته وایي د مدینې نه بار علاقه ده حره د بنو بیاضه ورته وایي هلته کې دا صحابه ډېره شو لیکن کم صحابي چې د دوی مشر استاذ و تاسو ورته شیخ القرآن وایي یا زمون خلق ورته شیخ الحدیث وایي یا شیخ التفسیر ورته وایي هغه په سترګو د القاب اوس راوتي دي هغه زمانه کې نو هغه په دواړو سترګو نابینه وړوندو عبدالله ابن ام مکتوم لیکن د قرآن شریف نعمت د هغه په سینه کې پروت د پیغمبر علیه السلام د احادیثو رڼا د هغه په سینه کې پرته وه د اسعد ابن زراره رضی الله عنه کور کې دیره شو په مدینه شریفه کې یو لویه غوغا جوړه شوه چې لکه څه خلک راغلي د مکې نه او نوي دین خوری او وایي چې ستاسو د پلار نیکه دین باطل دین دی او خراب دین دی او تاسو به ټول دوزخ ته دی نو یو میټینګ یې راوغوښت یو لوی اجتماع وکړه خپل د مدینې چې څومره خلک و مشران دا ټول یې را جمع کړل د دې اسعد ابن زراره په خلاف باندې چې د بهر نه خلک د مکې نه ریستی دی او هغې دلته دیره کړي دي یو پاسې تقریر یې کو بل پاسې د ټولو مقصد دا چې ورځو او چې دا کم خلک راغلي د مکې نه چې دا وشو او چې دا چا روستي د سره به پوهېږو چې تا د بار نه ولې خلک روستی
واقعي چې اوس څوک راشي خدای مکه او ستاسو په دې پلوسی کې یو ځای کې دیره شي او وایي چې ستاسو را دین خراب دین دی او نوي دین خورئ خدای شته که تاسو یې پرېږدئ مولیان به دنه مخکې او تاسو به ورپسې چې ښه ستا داسې کړي ته راځې او زموږ د دین خلاف خبره کوي اوس به څوک لاړ شي او په یهودیانو کې به د هغوی د دین خلاف ووایي چرې نه شي یا په امریکا کې او برطانیه کې د عیسایانو خلاف به ته ووایې نه شي ویلی دقسې هغوی یو خپل میټینګ وکړو په دې کې یو هلک و سید ابن حذیر هغه وی لکه داسې کار دی ناول خو له دې خبرې معلومات پکار داسې خو په سنایي خبرو اعتبار نه دی پکار ورزو معلومات یې کو او دا چا چې دا خلق راوستی دی چې مسلمانان ځان ته وایي دا زما دوست دی اسعد ابن زراره زه ورځم زه یې پویم چې دا خلق لر کا او که دا دې پوه نه شو نو بیا به پرې ورځو هغې وی ډېره ښه اسید ابن حذیر ورغې دروازې ورته ووانه اسد ابن زراره وله راووت په خیر اخلی په خیر وشو څنګه چل دی ملګري رورې تاله راغلی او تاسو خلک راوستی دی د مکې نه او سب غلطې خبرې کوي او زمونږ پلار نیکه او مونږ ته کافران وایي چې تاسو به دوزخ ته ځئ او نوی دین خورئ او ستاسو او ستاسو د پلار چې کوم دین وا خراب دی ګورې ستا خلاف ټول د مدینې خلک بلوه دي او پلانکي ځای کې میټینګ دی خو زه درله رالم او زه دې پویم د قوم مقابله نه کېږي او نه د کلي د خلکو مقابله کېږي مهرباني وکړه دا سړي وشړه ګنې خلک درپسې راځي او په دې کور د حمله کوي ګوره هر څه دله بربادوي او زما دوست دی خو زه هم د سره نشم ودرېدی زه به هم قوم سره ودرېږم اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته وی ملګري وی ته راځه تا درنه کوم د دې خلکو خبرې واوره نو که خراب خلک یو خبرې غلطې کوي نو ته زما دوست دی دا ستا کور دی د مټې ونیسه او ته وشاړه او که خبرې سمې نو ولې زما په میلمنو پسې خلک شوي دي ولې زما میلمانه بې عزته کوئ زما بې عزتي ولې کوئ هغه وی یاره دا خو هوښیاره خبره ده ځان سره یې کور ته دننه هغه صحابي چې په دواړو سترګو نابینا و عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه هغه ته وی ده سره یو څو خبرې وکړه نو خبرې څه وې د قرآن شریف تلاوت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ورته د قرآن شریف تلاوت شو او کم صحابي و یو ځل په مکه کې د حضور پاک سره د مکې د مشرکانو میټینګ رسول الله مبارک غیله دعوت ورکاو چې ته مسلمان شه تاسو مسلمانان شه دا غټ غټو چې د کم د مکې سردارانو دو مذاکرات شروع دي ابو جهل دی عتبه دی شیبه دی دا خلک ناست دي هغې رسول الله مبارک ته داسې یو قدم یې ښوده ګوره مقصد یې دا و چې نبي علیه السلام ناکام وي داسې دا تا سره چې کوم مسلمانان دا ټول غریبانان او دا ټول هلکان دي ناپوهه دي دا ځان نه لرې کړه دوی سره مونږ یو ځای نشو اسلام راوړی قرآن واورو نو کوم خوښ شو نو مونږ به دې قبول کړو رسول الله مبارک لم خدای ډېره پوهه ورکړې هغه پوه شو چې دا خو اوس په ما دا خپل لرې کوي او دوی به یې اسلام راوړي یا نه وی نه داسې نشم کولی دا ولې ځان نه خفه تاسو به یا مسلمانېږئ او یا نه او دا ولې خفه کوم وی ښه یو چل وکړه دوی له یو ورځ ورکوه مونږ له بله ورځ را دا خو ټول زمونږ غلامانو پرونو بلال دی او صهیب دی سلمان دی دې ته به په سپک نظر کتل دا خو پرون زمونږ غلامانو نو مونږ دوی سره په یو پوړ او په یو ټاټ او په یو ځای نشو کېناستی دوی له جدا روسکه او مونږ له جدا روسکه مونږ به ستا دا خبرې دا قرآن واورو کم خوښ شو نو مونږ به د سره ملګري شو دا خبرې کېدی چې دا نابینا صحابي عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه راغی بس هغې ته خوله جوړه شوه وی مونږ درته دا یاده وګوره که نه د مجلس په آدابو نه دی خبر زمونږ ستا اهم میټینګ شروع دی او دی پکې په میاس کې راغی غریب خو په سترګو نابینا و نظر یې نه لګېد او هغه راتلو سره څه وایي د الله رسول علم مما علمک الله
تا ته چې الله څه ښودي دي نو ما ته وښایه. نو حضور پاک دا تندی مبارک لږ دروند شو، لږ خفه شو چې د خدای بنده دا وخت ستا د راتلو بل وخت به راغلی وي، زما د دې کافرو سره مذاکرات دي او زه کوشش کوم چې خدای دا مسلمانان کړي. نو هغې هم دې باندې باسو چې دا مسلمانان دا کمزوري دا ځان نه لر کا، زه نه لر کوم. خروز هغوی له جدا که مونږ له جدا که، نو داسې وخت کې راغی لږ تندی یې دروند شو. فورا قرآن نازل شو، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. رسول پاک ته لږه یو پوټې زورنه الله ورکړه، د پیغمبر تندی تریو کړه، تندی یې راچون کړه. ولې؟ هغه ړوند راغی، ولې اصله راغلی دی، خو دې له راغی چې ستا نصیحت قبول کړي او ستا نه زده کړه وکړي. دا بلا ورپسې ورکوه، دی به یې ایمان راوړي یا به نه راوړي. همدا غریبانان او دا ړانده به ځان ته راتنږدې کوې او دا به ځان سره خوا کې کښېنی. بس بیا چې به کله د عبدالله ابن ام مکتوم نابینا راغی، یقینو کې حضور پاک به د مټه ونیوه او په خپل څادر به یې کښېنو، وی مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. هغه انسان ته په خیرالی دی، هغه انسان ته مرحبا ده چې د چا په حق کې زه خپل رب ملامته کړی. هغه صحابي قسم په خدای قرآن کې د چا سینې له الله دی وي په سترګو ړوند که نه، دی د خدای په نزد د ډېر لوی عزت خاوند دی چې قرآن سره یې دشمني ده او قرآن دې د سینې نه لرې دی. که د کلي غټ نواب م یې، که د کلي غټ خانه مې، او که د ملک نه د وطن بادشاه مې، په خدای د الله په نزد د ګونګټ نام زیات بتر. اصل سیز د خدای قرآن. د مکې د مشرکانو چې د حضور پاک سره دشمني و په څه وه؟ په قرآن. پیغمبر علیه السلام ته خو به صادق وي، رښتونی امین به ورته وي. په خدای قسم د قرآن د نازلېدو نه مخکې چې د دې په زړه کې د حضور پاک کم قدر و دا د بل چا نه، رښتونی امانتګر. او چې قرآن نازلم شو نو ذاتن پیغمبر بس پکاوی نه کو د قرآن د مخه. زه نه ویم، الله فرمایي انهم لا یکذبونک، ستا ذاتي تکذیب نه کوي، ستا د ذات دشمنان نه دي، ولکن الذین کفروا بآیات ربهم یجحدون. روانه د قرآن سره ټوله روانه د ابوجهل د قرآن سره. دا د خدای کلام نه دی، دا ستا خپل کلام، دا د خدای خبرې نه دي، دا ستا خپلې خبرې. نه منو دا قرآن، تا منو خو دا قرآن دی نه منو. او رسول الله مبارک چې قرآن نه منې نو د پیغمبر منل څه معنا لري؟ ټوله جګړه په قرآن وه. خدای پاک هغه څومره ذلیله کړل ابو جهل چې د بدر په جنگ کې کله ولګېده او په ځمکه پرېوته او کافران وتښتېدل، نو رسول الله مبارک ته معاذ او معوذ دوه لکانو نوجوانان رالل. یو وی الله رسوله ما وهلی دی، بل وی ما وهلی دی. کله جنگ ختم شو رسول الله مبارک وفرمایل بې څوک به لاړ شي چې ابو جهل وګوري. څه شو؟ د خو د مسلمانان به جمدي نیسو او ځان سره به جمدي بوزو، لږ معلومات به اخلو. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي ورلم لاشونه مې اړول د لاش پکې راووته، وجود قد برده یخ شوی، لاس پې نه شو ړقولی، خو به رمقن لږه سا پکې وه. زه ورغلم ما وی تا ابو جهل لاشونو کې پروت و، خورې او وینې پې وړېدلې وې، وی په سینه مې ولا ښه مضبوط ټوپ وه. وی ما ته وی کبر یې څونه درونو کبر به نه کوې. وی ما ته وی څوک یې؟ مې عبدالله ابن مسعود دی. وی کنځل یې راته وکړل د پلانکې زویه دومره لوړه سینه برې د چا لیدي؟ وی بیا ما ورته وی چې سر دنه پرې کوم. وی چې څه پې کوې؟ مې حضور پاک لی وړم، دې قبر ته یې وګوره که نه. وی ما ته یې وی چې زما سر پرې کوې، دې سینې سره جوخت یې پرې کا.
چې سټ مې اوږدي چې زما سر په نورو سرونو کې پروت دي چې د سردار سر ښکاري مې دا ارمان دي پوره کوم اوس ته نه یو تپوس کوم چې د حضور پاک متعلق د څه خیال دی ملګري خو درنه ټولو تښتېدل نو ما ته قسم وخوړه په خپلو بوتانو چې زما د په لات او په عزا او په منات قسمې چې کله یې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه په هغه روز مې څومره بدي شو نن مې هم هغمره بدي شي ورشه ورته ووایه سر مې دې پرېږه او رسول الله مبارک له مې راوړه او مخې ته مې وغورځوم هذا رأس عدو الله ابي جهل دا د خدای د دشمن د ابو جهل سر دی او حضور پاک د الله شکریه ده ولې دا د قرآن دشمن انهم لا یکذبونه که ته بدي شي او ستا سپکه وایي او تا ته اوس وایي دروغجن دا د قرآن د مخوي ذاتي تا سره روانه نشته ولكن الذين كفروا بآيات ربهم يجحدون قرآن چې چا منلی دی بلال ته وګوره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه آزاد راوسته او آزاد او رسول الله مبارک سو فرمایي الله ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمونږ سردار دی او زمونږ سردار یې آزاد کړی بلال غوندې انسان ته سردار او یو چې معراج نه راغی وی بلاله څه عمل کې کلما دخلت الجنه چې کلم جنت ته تلیما کلم یو ځل په ویښه او بل په خوبونو کې سمیت خشخشتا که امامي د خپل ځان نه مخکې مې ستا د پیزار کشار اورېدلی ګرځېدل ته او کشارل ته دی د چا برکت شو د قرآن شریف برکت نو عبدالله ابن ام مکتوم په سترګو نابینا دی لکه قرآن پروت دی او د پیغمبر حدیث پراته دي نو چې معمولي غوندې حضور پاک ته خفه شو نو الله رسول الله مبارک له زوره نه ورکوي دی نه مه خفه کېږي اسید ابن حضیر وایي چې وردننه شومه اسعد ابن زراره هغه ته وایي د سره یو څو خبرې وکړه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع تلاوت چې واورېد اسید ابن حضیر فورا وی دا څه شی دی دا مې څه واورېدل مونږ خو دقه خبرې کوو چې دا تاسو وایئ چې ګډې وړې وایئ دغه شی دی دا دې څه شی دا زمونږ د الله پاک کلام او خبرې زمونږ په ښکلي پیغمبر محمد مصطفی ټول وایي صلی الله علیه وسلم نازل زمونږ د هدایت دپاره وی ستاسو د دین نوم څه دی اسلام وی په دې کې به څوک څنګه داخلېږي په دغه دوه ټکې به ووایه کلمې شاده اسید ابن حضیر د قرآن په اورېدو وی داسې کلام مې چې ته نه دی اورېدلی دې خو زما پړه کې لارې جوړې کړې خدای پاک مسلمان لاړ قوم لو قوم په تمه دی چې دی بس پیغام راوړي وی قومه ما خو دغې خلکو خبرې واورېدې خو خراب خلک نه دی ډېر ښه خلک دی د شړلو خلک نه دی هغوی چې کوم پیغمبر یادوي د هغه دی چې د آخر زمانې پیغمبر د یهودیان مونږ ته وایي دا هماغه دی او د هغه خو ډېرې ښکلې خبرې او مونږ لېږلې سله وې او دې کړل څه هلک وې پوه نه شوې حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه مشر و په ټولو کې د اوس قبیلې سردار و هغه وی ما پرېږدی زه ورځم دا سړی زما رشته دار دی سعد ابن زراره او زه یې پویم که پوه شو ښه پخه او که پوه نه شو نو زما رشته داري نه ده په کرتاب سره به ولاړی وی ښه چې ورغی سعد ابن زراره ته یې دروازه ووهل اوله راووته ورته یې ویې ترور زویه قوم ستا خلاف بلوه دی څه چل مې کړی دی وایي تا د مکې نه خلک رستی دی او څه نوي دین خورئ او اسلام ورته وایي او موږ ته او زموږ پلارانو ته دوزخیان او کافرانو ټول قوم ستا خلاف راوځي زر عالم زما رشته دار یې زه دې پویم دا خلک وشړه او که دې ونه شړل قوم در باندې راځي بلوه کوي او در باندې حمله کوي پرېږدي دې نه ګورې زه د سره نشم ودرېدی قوم سره ودرېږم خو زما رشته دار یې نو ما تا دې لرالم چې دې پوه کړي هغه ورته همقه ووایي ورته وایي داسې وکړه
د خلکو په خبرو پسې مه ځه راځه هغوی سره په خپله خبرې وکړه که خراب خلک او خبرې غلطي نو دا ستا خپل کور دی ته وشړه هغه مې دا خو خیاره خبره وردن نه شو اقا عبدالله ابن ام مکتوم ته وایي یو څو خبرې ورسره وکړه د هغه څه خبرې وې د قرآن شریف تلاوت یې ورته آی های چې وې که تلاوت نو سعد ابن معاذ وي دا څه شی دا خو ما په لومبي ځل واورېد د دې نه خو د رښتیا او د حقانیت خوشبو راځي دې خو د ماړه کې لارې جوړې کړې د څه شی دی وي دا زموږ د الله کلام ستاسو د دین هم سره اسلام وایي ښه اسلام پیغمبر فلان کې وایي موږ ته یهودیان وایي که نه چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي بس دا همغه دی په څه طریقه به دې کې سړی داخلېږي کلمه شهادت یې ورته و هم خدای مسلمان د قرآن په اورېدو چې راغې قوم ته اوس قوم ټول په تمه دی وی لکه قومه زه څنګه یم وی ته خو سم سړی که نه څه حیثیت مې دی وی ته زمونږ مشر نو که زه یو فیصله وکړم وبه منې قوم خو دا مطلب و چې دی به راته وایي چې راځئ چې پرې ورځو وی بلکل صاحب ته مخکې کېږه موږ درپسې یو وی دا څه کار دی چې ما دا خلکو خبرې واورېد قسم دی ډېرې ښکلې خبرې کوي ډېر ښایسته کتاب وایي او دا هغه رښتونی کتاب دی چې موږ ته یهودیان وایي چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي دا همغه دی او زه خو یې ملګری شوم او تاسو ته هم وایم چې ټول راځئ چې ملګري شو هغه میټینګ کې چې څومره په زرګونو خلک ناستو په یو ژبه خدای پاک ټول مسلمانان کړل حضور پاک چې مدینې منورې ته راغی نو د مدینې فضا واره وه خلک اکثریت مسلمانان یو څو منافقین پکې پاتې وو باقي اکثریت مسلمانان بنیاد د خدای قرآن اوس ورونو دا قرآن خدای پاک موږ تاسو دپاره نازل کړی او زموږ د ایمان چې دی د دې دوه نعمتو د برکت نه دی یو نعمت د قرآن شریف په شکل کې او بل نعمت د محمد مصطفی ټولو صلی الله علیه وسلم په شکل د دې دواړو نعمتونو په برکت موږ د خدای ایمان را نصیب کړی او انشاءالله د خدای نه امید لرو چې زموږ بچي زموږ نسي تر قیامته پورې زموږ نسل ته به خدای پاک همدقسې د ایمان ور نصیب کوي که خیر انشاءالله اوس بس موږ تاسو څه کوو اوس به یو کار کوئ که خیر یو به تاسو ټول د قرآن شریف تلاوت کوئ انشاءالله وایئ شوق سره وایئ لاس اوچت کړئ نور شوق سره وایئ تلاوت به کوئ پرېږدی به نه قرآن شریف پخوا به خلکو خو یو کار دی موږ نن دې غټ موبایل غرق پخوا به خلکو د قرآن شریف تلاوت کوو چې مونځ به سار وشو به دې جومات کې به دې غاړو ته را بوډاګان کېناستل چاله به ناظره نه ورته تسبیح بیاړول او که چاله به په ناظره قرآن ورته نو هر چا به ځان له خپل قرآن شریف په تاخ کې ایښودی او د هغې تلاوت به یې کوو د هر چا